طالبانو د نوروز په حق له رسمي دریځ او پریکړه اعلان کړه. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر رالی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره راسره تر پایه اوسئ. په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره ډیر څه بدل شول. دا چې اوس نوی کال رامنځته کیږي نو ډیری خلک دا سوال لري چې آیا نوروز به هم د پخوا په شان ولمانځل شي او کنه. د نوروز په هکله دینی بحثونه کم نه دي. څوک یې روا بولي، څوک ناروا. څوک داسې روایت نقلوي چې په اساس یې نوروز منع دی، او څوک داسې روایت نقلوي چې پخوانیو مشرانو، دینی عالمانو او حکمرانانو نوروز باندې غرض نه دی درلودلی. خو تازه BBC فارسی خبر ورکړی دی چې د افغانستان نوي حکومت د نوروز په هکله خپله نهایي پریکړه اعلان کړې. د دې پریکړې په بنسټ حکومت په رسمي ډول د نوروز جشن نه لمانځي. خو که نور څوک یې لمانځي دوی د هغوی مخه نه نیسي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پخواني حکومت به نوروز د رسمي مراسمو په ترڅ کې لمانځه. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.